سندرغاړي نغمه وروسته له 4 کلونو څخه هغه افغانستان ته راوګرځېدله چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دی. 6 ورځې وړاندې خاپري نغمه افغانستان ته د څه په خاطر راغلې ده او نغمه د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې څه کوي او څه غواړي، بشپړ راپور را سره په ویډیو کې تر پایه وګورئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د 4 کلونو را په دې خوا د افغانستان هنرمندان، سندرغاړي او بعضې ژورنالستان یو په بل پسې وطن پرېږدي او له افغانستان څخه تېښته کوي او هر یو کوشش کوي چې د افغانستان څخه خپې وباسي او یو بل خارجي ملک ته لاړ شي، هلته پناه واخلي او د ژوند باقي وخت هلته تیر کړي. او دغو سندرغاړو او هنرمندانو په خپل پوره توان او کوشش وکړ چې له هېواد څخه خپې وباسي او حتی ریانا سعید هغه اخري افغانه سندرغاړه وه چې د کابل د هوایي ډګر څخه د جمهوریت په وروستۍ ورځ وتوانېده چې د افغانستان څخه خپې وباسي او لاړه شي. خو سندرغاړي نغمه بیا د افغانستان هغه پښتنه افغانۍ سندرغاړې وه چې د جمهوریت د سقوط پر مهال هغه په کابل کې نه بلکې په امریکا کې وه او د طالبانو د 4 کلنې واکمني را په دې خوا خاپري نغمه وخت ناوخته د طالبانو حمایت کوي او وایي چې طالبان د افغانستان اصلي حاکمان دي. سندرغاړي نغمې په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې د جمهوریت په دوران کې له پښتنو قومونو سره ظلم شوی دی او د هغوی حق خوړل شوی او اوس همدا طالبان دي چې د افغانستان رښتینی بچان دي، باید د افغانستان حاکمان شي او د افغانستان له خاورې څخه په کلکه دفاع وکړي. طالبانو په خپله 4 کلنه دوره کې د افغانستان د ښځو حقونو ته چندانې پاملرنه نه ده کړې چې په همدې خاطر باندې خاپري نغمې یو ځل په یوه مرکه کې په طالبانو باندې کلکې نیوکې وکړې، خو بیا هم طالبان د افغانستان اصلي حاکمان او اصلي ساتونکي وبلل. خو دا چې اوس په سوشل میډیا دا خبر چلېږي چې خاپري نغمه افغانستان ته راغلي، نو دومره غټه خبر نه ده، ځکه چې خاپري نغمې په تېرو وختونو کې هم همیشه د طالبانو حمایت کړی او د هغوی څخه ملاتړ کړی دی. نو اوس په سوشل میډیا باندې دا خبر گردش کوي چې سندرغاړي خاپري نغمه 6 ورځې وړاندې افغانستان ته سفر کړی دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته راغلی ده. درنو لیدونکو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.